تازه او د هیواد د آبادۍ خبر. سلام، وخت مو بخیر. د آمو سیند د تخریب د مخنیوي لپاره 2 میلیارده افغانۍ ځانګړې شوي دي. د اسلامي امارت د کابینې د پریکړې له مخې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د سرپرست په مشرۍ د یو شمېر وزارتونو او ادارو استازو په ګډون یو پلاوی د آمو سیند د ویجاړو سیمو څخه لیدنه کړې ده. د کرنې وزارت سرپرست ویلي چې اسلامي امارت د دغه سیند د تخریب د مخنیوي لپاره 2 میلیارده افغانۍ په پام کې نیولي څو د لا زیاتو ځمکو د تخریب مخنیوی وشي. هغه په دې برخه کې له خیره بنسټونو غوښتنې چې د خلکو د کرنیزو ځمکو د تخریب په مخنیوي کې مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې آمو سیند د هیواد له مهمو سیندونو څخه دی چې له کلونو راهیسې زرګونه جریبه ځمکه لاندې کړې چې اوس یې د اسلامي امارت سرپرست حکومت د تحکیماتي چارو د رغولو ژمنه کړې ده. ملګرو، که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.